أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زما ډېر محترم د دې پروګرام صدر صاحب او د دې پروګرام جوړونکي جناب حافظ صاحب په کثیر تعداد کې علماء کرام مداحین مصطفی د دې محلي غیرتمندو مشرانو همزولو نوجوانانو خوږو بچو زمانه مخکې علامہ صاحب ډېر ښکلی بیان وکړو. نور علماء کرام هم بیانونه کړي، ناقخوانانو ناقخوانۍ وکړي. خو د ټولو نه اول زه تاسو ته دا خبره کوم چې موږ په کوم غرض او په کوم مقصد راغونډ شوي. زمونږ د پښتو په معاشره کې قسمه قسم پروګرامونه کېږي او د هغې نسبت په خپلو اعراضو او مقاصدو سره کله اجرتي پروګرام کوو، کله سیاسي پروګرام کوو، کله مذهبي پروګرام کوو، کله د ختم قرآن پروګرام کوو، کله د ذکر و اذکار مجالس قایمو. د هر پروګرام خپل شاته یو غرض او یو مقصد کوي. نننی پروګرام دا شان والا پروګرام دی. ولې شان والا دی؟ ځکه چې د نننی پروګرام تعلق د کائناتو د یو عظیم محسن سره دی چې هغه امام الانبیاء محمد رسول الله مبارک. خو زه افسوس په دې خبره کوم چې د کوم تعلق چې د کوم پروګرام تعلق د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، نو هغې کې زمونږ ځیري وګورئ. بعضې مسایلو کې زمونږ د مسلمانانو اختلاف شته. مونږ په یو طریقه مونځ کوو،
زما اهل حدیث رونو په بله طریقه مونږ کوي مونږ ورپسې فاتحه وایو نه وایو هغوی به ورپسې وایي لیکن زه افسوس په دې خبره کوم چې کوم عظیم شخصیت زمونږ اتفاقي دی ځکه پیغمبر خو ټولې فرقې مني که نه که نه مني که نه مني نه به بیا قادیاني څه وایي دا به بیا قادیاني نو چې کله ټولې فرقې دا خبره مني چې امام الانبیاء محمد رسول الله مبارک زمونږ پیغمبر دی نو بیا په دې پروګرام کې حاضري ولې نه کوي ولې نه کوي یا الله مسئلې درته علماو کړي زه لږ داسې دا بران واچم پوه نه شو ولې نه کوي ځکه نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا ولادت باسعادت کیږي دنیا ته راځي تاسو ته پته ده چاټ ډېر جوړې دي چا ډېر جوړې دي حضور علیه السلام پر راتلو چا ډېر جوړې دي شیطان چې دوه موکو کې ډېر جوړې دي یاد ساتئ یو چې کله دې جنت نه راوځي چوزا چې دې کله راوړ ډېر وچړل او پکمش پنځه رسول الله مبارک ولادت پاس عادت کیږي پاغش په ډېر جوړې دي اوس کم خلک چې جاړي کنه جاړي کنه اوازونه کوي کنه دا لوډ سپیکر دې شپې چلیږي جامع به دې مولای پټکې به والی تا دبا په منبر باندې ودرېږي لیکن چې کله رسول الله مبارک خبر رااله نو تندې به ګونج کیږي کیږي نه کیږي دا ولې تندې ګونجي تندې ولې ګونجي شو دا د هغه ابلیس پیروکار پاتې دي دا د هغه بن حلب پیروکار پاتې دي هغه د بن حلب پیروکار رسول الله مبارک پسې به منظم کاو د رسول الله مبارک جماعت کې هم ناسو د رسول الله مبارک مجلس کې هم ناسو دا وی اولاد نشته تاسو کوم اولاد څنګه نشته بس دا اوریجنل دا ترمامیټر دی ځکه شاه صاحب یو خبره کوله شاه احمد رضا خان صاحب یو عجیب خبره کړې ده دا یو ډېر لوی سړی تیر شوی ډېر لوی سړی تیر شوی دی د هغه چا فتاوا وګوري ته به ورته سلام وکړه ډېر محقق عالم تیر شوی یو خبر هغه کې کله چې یو عالم راغی په منبر باندې تا ته کېناستو هغه ستا ربط او تعلق د امام الانبیاء سره کمزوري کوي هغه داسې خبرې کوي چې ستا ربط او تعلق د امام الانبیاء نه اړوي اس کو اپنی مجلس سے باہر پھینکو بیا دې ته وګوره چې دا څومره لوی مفسر دی بیا دې ته وګوره چې دا څومره لوی محدث دی اس کو اپنی مجلس سے باہر پھینکو دې بیا د خپل مجلس نه بهر وباسو لکه څنګه چې تاسو د پایونه دا ویختلر کوئ یو کې ویخته ښکاري که نه دا شي که رسول اس کو اپنی مجلس سے باہر پھینکو تاسو ته پته ده دا ولې دا